السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. بابر اعظم یو ځل بیا نوي ګلان کرلي دي، ځان یې په شرمونو شرمولی دی. د ده ویډیو په همدې ویډیو کې درته ښکاره کوم. نوي ویډیوګانې او نوي انځورونه یې خپاره سوي دي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، ټول معلومات درکوم. د څو نجونو سره د بابر اعظم اړیکه یوې نجلۍ ویډیو خپره کړې ده. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې کپتان بابر اعظم اړوند یوه بله نادره پیښه سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې ډول مسایلو کې بابر اعظم تیاره تاریخچه لري. تازه ورڅخه یوې نجلۍ بیا شکایت کړی دی او د ده ځینې انځورونه او غږیز پیغامونه یې خپاره کړي دي. د عایشه بابر په نامه یوې نجلۍ د بابر اعظم سره د خپلې اړیکې خبر ورکړی دی او ویلي دي چې بابر اعظم ورسره اړیکې درلودې، خو دا خبره سوه چې بابر اعظم په یو وخت کې د ډیرو نورو نجونو سره هم اړیکې لري. د بل لوري په پاکستان کې د دې نجلۍ اعتراف خلک په دوو ډلو ویشلي دي. یوه ډله وایي چې پخوا هم د بابر اعظم یوې پخوانۍ همصنفي په نوموړي سخت تورونه پورې کړې وه چې یوه غټه ډرامه ورڅخه جوړه سوه. اوس بیا هم بابر اعظم په یو بل شرم لاس پورې کړی دی. خو دویمه ډله خلک بیا په دې عقیده دي چې دا ډول تورونه واقعیت نه لري. دا د بابر اعظم د بدنامۍ لپاره هڅې او کمپاین دی. دوی په ټویټر کې کمپاین پیل کړی دی چې وایي موږ د بابر اعظم سره دریږو. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.